هغه ته موږ دوه پیرې میسج کړو موږ ته میسج رالیږلی دی چې تاسو ته دا پیسې موږ راوړو خو موږ ځو راځو پیسې تر اوسه پورې موږ ته نه میلایږي دا راته ووایه چې ته څو ځله لاړې رالې د درې څلور پیرې لاړم رالم نو تا د هغه انتظامیه والا څه کوم ځای کې چلته ناست او دا تا ته دلته کې نه میلایږي پیسې چې کمې دي 81 پیسې وي ټولو هغه سرمایه‌دارو ته میلاو شو یاره کوم چې په دوه ټیمه روټۍ برابر دي د کومو چې کور حل وال برابر دی کاروبار ښه د بادب کې روان دی کوم چې غریبه طبقه ده کوم چې مزدورګاره طبقه ده هغه بالکل زی او راځي بالکل وخت ولا خرابوي ټیم ولا خرابوي هغه زنانې هم ټولې وکړولې هغه خویندې میندې ټولې وکړولې سهار راوځي د ماښامه پورې ناستي او بیا ورته 100 روپۍ نشته دغه روپۍ یا دوی ځان له وغواړي یا حکومت په دغې غلی دی نو پته به دې باندې هېڅ هم نشته چې یاره د دې به څه حساب راوځي د غریب طبقه به اخر کوي څه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو ملګرو د سلامونه امید لرم چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده په 81 باندې ما ډېر خلکو ته لکه ډېر خلکو به زه دا ووایم چې ما ته دا میسیجونه وکړو دا وکړو چې یاره ځان یې مشهور کړو په 81 ځان مشهوری لګي بهرحال په 81 چې څومره مې ویډیوګانې ما تاسو سره شیر کړلي بالکل صحیح ویډیوګانې مې سره شیر کړلي په فیسبوک کې به یو سړی څه مشهور شي د فیسبوک نه ماته 100 روپۍ راشي نننۍ ویډیو ډېره لازمي ډېره اهمه ویډیو ده ملګرو ویډیو نننۍ چې کومه ده د 81 ته چې کوم ملګرو میسیجونه کړي کوم چاته چې اهل ویلو تر نن تاریخه پورې هغو ته پیسې میلاو نه شوې نو دا تپوس په څوک د چا نه وکړي یا کوم چې غریب طبقه ده کوم چې مزدورکاره طبقه ده کوم چې د ورځې دیاړي کوي او لکه ماښام دپاره بې ځانه یو ټیم دوه ټیمه روټۍ پیدا کوي د هغه خلکو کارونه بند دي چې د هغه خلکو کارونه بند دي نو حکومت دا اعلان وکړي چې یاره 81 ته میسج وکړي ټول پاکستان به زه وایم چې میسج وکړو کوم چې سرمایه‌دار دي کوم چې وس کېږي د چا او کوم چې غریبان دي هغو خو به کړی اوس چې دا کومې پیسې بیا راغلې دا ټولې هغه کسانو ته میلاو چې د چا چې دوه ټیمه روټۍ سیټ ته موټر وکړه ولاړ دی نور کاروبار یې سیټ دی کاروبار اوس په دې وایرس په دې حالاتو کې لکه په دې حالاتو کې په دې وبا کې دغه کاروبار خو ښکلی روان دی ښه چلیږي کوم چې مزدورکاره طبقه ده کوم چې دیاړي کې دغه کار بند دی نو هغه چې کوم میسج کړی دی نو پیسې هغه ته تر اوسه پورې میلاو نه دي بل یو میسج دوی کوي چې جانچ پړتال به کوو تر اوسه پورې جانچ پړتال ونه شو دا دومره لوی حکومت ته زه ته به زه لوی حکومت وایم چې یاره دا پیسې ګوره خدای خبر ټول زموږ د سواد د سیمې به زه وایم چې هر یو کس ځي بس وایي زموږ کارت چیک چې کارت ته پیسې ختې دي که نه شناختي کارت کله چې ورته کارډ ورکړي نو ستا ته پیسې نه دي راختي په 100 کسانو کې چې د یو کس ته پیسې راوخیږي او هغه چې چاته راوخیږي د قدرت خبره ته ګوره چې هغه به دومره مالدار لکه ښه وس پې کېږي ښه دوه ټیمه روټۍ ښه به هر څه باندې برابري پیسې به هغه ته میلاو شي اخر دې حکومت له پکار دا دی حکومت ته زموږ خواست دا دی کوم چې غریبه طبقه ده دا دی ورځ په بعد روژه ده تقریبا چې زه چې سبا نه بل سبا روژه ده یا سبا روژه ده بهرحال سبا روژه ده د تر اوسه پورې غریب طبقه چې دغه روپۍ نه دي میلاو شي یو میاشت وشوه چې یاره تاسو دغه کارونه بند کړل حکومت ته زما دا خواسته چې دغه کارونه بند دي مزدوري خو نشته نو هغه د پیسې لکه هغه به د روژه کې به څه کوي روژه ماتي کې به هغه څه خوري تا خو چې کومې پیسې راولېږلې تا خو تپوس ونه کړو چې یاره د چا چې حق کېږي هغه ته حق ونه رسېد خو څوک چې سرمایه‌دار دی هغو ته د ټولې پیسې هغو ته میلاو شوې کومه چې غریبه طبقه ده په هغې کې یو کس ته به زم کمتر په 100 کسانو کې به چېرته 10 کسانو ته میلاو شي دا 90 چې کومې میلاویږي او کومې میلاو شوي دي او کومې روانې دي اوس دا چې د چا راخیږي چې تپوس وکړي ښه برابر کاروبار به یې ښه په مال حال باندې به سیټي د هغې باوجود نو هغه ملګرو ته مې هم دا خواست یاره چې څوک په مال حال برابر دی د چا اوس دس کېږي مهرباني وکړي که دا روپۍ درته میلاو هم شي مهرباني وکړي چې یاره دا پوره روپۍ نشي ورکولی نو کوشش وکړي چې یاره دا 12,000 روپۍ دي 6,000 روپۍ چې ته بچم ګاونډ کې یو غریب تپوس وکړي چې یاره زما د ګاونډي سهل دی تاسو ته پته الله تعالی فرمایي چې یاره اولنی حق په تا باندې د ګاونډي پوښتنه به کوي چې ګاونډي په سهل کې دی د هغې نه بعد بیا کلی شو وغیره بیا د دې نه چې ته وځې نو بیا دا ستا ښه خبره ده له اولنی ګاونډي دی د هغې نه بعد ورپسې بل ګاونډي بیا داسې په محله کې بیا د محلې په حساب په کلي کې نو هغه ملګرو ته ټولو ته زما دا خواست دی ټولو ته کوم چې د سواد په سیمه دي په هر ځای کې چې دا 12,000 روپیو ته میلاو شوي دي او سرمایه‌دار دی مطلب دا چې وسې کېږي ځکه په پاکستان کې به څوک مالداري خو چې د چا وس کېږي نو هغه ملګرو ته مې دا خواسته چې مهرباني وکړي د خپله نوڼۍ نیمه کوي د بل غریب سره 6,000 ته وله ورکوي 15,000 ته وله ورکوي چې یاره دا روژه ده یا روژې دپاره بې ځانه سلګوالي چاول وغیره وړه بلها سامان لګي د دې روژې دپاره نو ملګرو حکومت زمونږ په دې باندې ړوند دی دا ګیله د حکومت نه خلک په دغې باندې کوي چې یاره پیسې نور هم بندې شوي دنیا خلکو میسیجونه کړي وو نه واپس چاته څه ریپلای راغلی چې یاره یا مکمل انکار ورته وکړي چې یاره ستاسو نه کېږي نو هم ښځې د سهار نه راوځي دا ټولې ښځې راځي دا پښتنې ښځې جینکۍ پکې مې د میندو په حساب پکې دنیا شی پکې دي نو د چا سره واړه ماشومان په دې غرمو کې را روانې سرکاري سکولونو ته ځي یو ورته وایي په دې ځای نه به دغه ځای ته لاړ شي د دغه ځای نه به بل ځای ته لاړ شي نو دا څومره د افسوس خبره ده د حکومت ته چې په دغه خلکو لږ نظر واچوه کوم چې غریبانان دي هغوی ته د هغوی حق ورسوه منمه چې دا حق پته دوی ته ورسېد د 12,000 روپۍ به ورکړي خو بعد د هغې نه به ورکړي کله چې هغو په څه باندې مجبوره شي خدا نه که چې یاره هغو په څه باندې مجبوره شي
نو مهرباني وکړه یاره دغه غریبانو ته تفوس وکړه دغه غریبانو حق دې میلاو شي بل حکومت ته دا پکار دی یاره دا پیسې لکه زه به د سواد د سیمې خبرو کوم چې مثال په تور سیند ته یو وټه کېږي وغیره یا څه داسې غټ کار کېږي د هغې دپاره چې څومره روپۍ منظور شي د کروړه روپو په حساب کې روپۍ منظور شي هغه حکومت ته او هغه روپۍ چې بیا کوم هغه ځای ته رارسي نو هغه بیا په کروړ کې هم نه راغلي نه بلکې په 50 لکه کې راځي لکه د 4 کروړو روپو د حساب هغه 50 لکو ته راځي دا ولې دغه انجینران خوري هغه انجینرانو ته ویم چې دا ته د غریب حق خوري هغه ټیکدارانو ته ویم نو خبره بل طرف ته ځي بهرحال خو مهرباني وکړه حکومت ته چې دا تستانه چې کومه د لاندې طبقه ده دا بالکل لکه دې ته به زه وایم چې په دې کې کمتر کسان ټیک دي کمتر او ډېر چې دي دا پر دې حقونه وخي دا به زه حقه خبره کوم بالکل صحیح وینا به کوم اوس خدای مګه په دې 2000 روپو کې هم داسې شوي چې یاره د یو غریب هر څه به بالکل برابري